أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه په پرون وادم کړو د ارتیاب باره کې، خو لیکن د خوینو باره کې ډېر وخت هغه درس معطل پاتې شو. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپږ خوینه لري چې کله انسان له الله اراده د خیرو کې پدې کې د خوینو برخه الله ور نصیب کړي. د ترغیب او عمل په نیت باندې ډېر متویری او تقریبا 50 شوخه نن دی بل خو بارکه خبره ده چې انسان په جنت ته جو دغه خو زمونږ اکثره ملګرو کې موجود هم نه دي، مګر ډېر کم انسانان چې هغه به خو موجود دي. قرآن کې رب العالمین یو خبره کړې ده چې کله بعضی تیږي وچوي دغه نتیجه وبرواني او بعضی وچوي دغه نه شاش کې غوندي او بعضی د الله د یره د وجنه د غره د سر ناران لاندې راون غړيږي چې خلک اغیله وې دی باندې پیرین دي. یره پیرینو گزارو کې خدا خبره غلطه دا ټول زموږ د الله یره ده. معنی درې قسمه سترګې چې کله قرآن بیانېږي د بازو اوخ کی رواني او که بازي اوخ کی رواني نه کې نو ډند شي او که بازي ډند نشي د ځړ کې کیفیت ور باندې راشي. یره قرطبي لیکلي چې کله انسان قرآن لناستي حدیث ناشي او د درې کیفیت په بده باندې نه لاوي دا سړی د بزام باندې پوي شي چې زه د الله په نسبت ډېر سپیرو او بدبخت سړی یم. درشه مرزه چې موږ تاسو کې پروت دي د نبی په نیو. مالک ابن دینار واجب خبره نقل کړي، قرطبي دې نقل کړي وی چې کله الله تعالی عذاب ور کوي زمونږ د الله په ټول عذابونو کې خطرناک او سخت عذاب ده دی چې د زړه سړی لکلک سترګونه اوخ کنه به نو البکا معنا ژړا. یو انسان چې زړه کې نرمواله لري او دغه د سترګو اوخ کې رواني دي چې انسان به زمونږ الله جنت ته بوجو چې کله د سړی د سترګو اوخ کې رواني ګنا ګور د سړی د جنت نه محروميږي او د جهنم په طرف باندې رواني کی. ډېر انسانان افتخارن ته خبرو کې چې زمونږ سترګو نه بالکل اوخ کې نشي. دا بشاره په ځمانه پوهیندې چې زمونږ د الله په دښمنۍ کې واقع دي. بوکا عربي کې دی ویل شي اراقه الدموع من اثر الخوف من الله، چې انسان رب العالمین نو ویری او دا غره سترګونه ایسته وخت روان شي د زړه کې وغم پیدا شي. پای ژړاګان د شری شغه رب العالمین د یری د وجنه د سړی نو وخت روانه. ابن قیم شیخ زاد المعاد کې لیکلي چې لس اقسام د ژړا دي او بعض د ژړاګان دي چې انسان قران لغو کې دي د سړی د سترګونه وخت رواني د محمد رسول الله د سترګونه وخت کې دي. صحابه او کله انسان د الله بده دمکانو کې سوچوږي تخویفاتو کې چې د قران کې او د حدیث کې دا خبره مونږ له شوې دي نو ایسه بده باندې شو اثر راځي چې سترګونه وخت روان شي لاړ شي. کله د سړي ډېر نږدې دوست بچي هغه وفات شي ورک شي مسافر شي لري شي د پیژاړي او باز د شړګان دي چې هغه تصنع د وجنه خلک کوي خلکو لزان کوي چې ګور زمونږ د شړا د سترګونه موخ کې روانه ده د وجنه په سلف صالحین په دعاګانو کې د شړګان بده غنلې. علي بن ابي طالب فرمای اذا تم نفاق المرء يملك عينيه، انسان چې په منافقت کې اخري درجه لوري شي د خپل سترګو مالک شي چې اوغړي وخه خوشي کې چې اوغړي وخه بند کی، مګر غیر خیر شړي نه جړه لاړ شي هغه جدا. کله د موافقت د وجنه جړه وکړي کې شړې د بل چا جړه د وجنه جړي د خوشاله د وجنه د دوکې د وجنه د یوسف علی السلام رونو جړه کړو شعر وافز لګره سبا ورځ باندې دوه جړاګانی کوي حالان کې دوه قاتلین د حسین رضی الله تعالی عنہ دي. خلکو ردا کارګي چې ورمنګه ډېر په خپایو. قرطبي دلی کړی دی وی چې کله انسان د سجدي یو آیات یو سورۃ لوري نه پکار دا چې دا ور باندې وژړي کوی نه شړل وې دي تلاوت دي شړیو کې خو لیکن څه قیمتي غونې نش د الله دربار کې. قران کې رب العالمین فرمایلی دی وی خروا داخله پریوزي سجده کوونکی او جړیدونکي نو چې کله انسان قران ولي او د سجدي ځای ورشي
او د سترګو نو خلال نړۍ نو پېښه بده باندې چې دا سړی په اقا خلکو کې نه دی چې کوم رب العالمین دی غوي توصیف کړي لري څومره پلان سجدي کوم او تاسو لاس ملټو شل ملټو پو پراتو زموږ د سترګو نور باندې وښ کینې چې نو الله چې چا توصیف کړي پایغو کې به مونږ نه یو او چې نو شي به تاوان دی نو هر کله چې دا شړه سره جنت ته داخلي د الله د یره د وجنه کومه طریقه سره اختیار کیږي د الله د سړي پر سترګو کې وښ کې روان شي یو دا د الله یره د جهنم د اور تذکرہ د رب العالمین عظمت چې زموږ الله څومره لوی دی څومره کمزوري موږ مخالفت کوم د الله په انعاماتو کې سوچ انسان په خپل ګناه باندې نظر وکړي چې رب ما څه وکړه او تاسو کوي سړی د الله مخله ودرېدل د قرایت قرآن کې سوچ مجاهده دعا د سلف صالحینو تاریخ سره مطالعه کی وی ګوري حدیث کې راځي صوبان رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي ته دې خبره لګوره توبه لمن ملک النفس مبارکه هغه چاله د خپل نفس مالکی او وسعه بیته دا کور د زیور کی معنی بغیر د ضرورت نه کور نه ونوزي وبکا علی خطیئته په خپل ګناه باندې وژاړي دلیل به رسول الله فرمایي چې کوم یو انسان هغه په خپل ګناه باندې ژاړي نه وي د شړې ګوره هلاک دی د مبارکین ده بلکې د جهنم اور دی انس بن مالک فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم خبره منسوبه ویغه یو ورځ خطبه کوله ملګرو لوي چې دا جنت اور ما باندې پیش کړی شو چې دا جنت یو دا اور دی قسم په الله وکړه چې تاسو له معلومه شي هغه شي چې کوم مال معلوم دی نو تاسو ډېره کم خندا کړی او ډېره سخت جړه به مو کړی او ډېره بل حدیث کې د جرازه دی دشت له بوت یو د سیمه جوړی ویل کسن چې د سپیدا بچی کړنجي رسول الله څنګه دا خبره د ملګرو له وکړه ایسا غتر اوسم د صحابه د خپل سرونه دا تاو کړه ولهم او د صحابه له دې شړګانې ویل کسن چې وړي کې ماشوم جاړي دلیل په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته خبره موږ لکړي چې د قیامت دومره سختي که هغه سختي چې تاسو لیدلې به هغه مکتلې ونه چې د بدونه کې جړانه وکړي حسن بصری او ځوان ورته چې هغه په ډقه ډقه خندا وکړه ویلکه پر سورا باندې تر شوی وینا وستا عمل نامه په خلاص درکې شوی د وینا وتل د نه کې درندره وینا وی به کومه خوشاله کې ته خان لازم اوسه د مجلسونو کې ګوره ودا ځوانان دی ملګری دی ټوکې ټقالې دی خندګانې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره ژاړي او دومره د ملګرو وشړل چې سم د سي سنگیداتي اوه د مجلس نه عبد الله بن عباس فرمایي ویمر محمد رسول الله نو ورېدلې دي عینان د دوسترګې چې بالکل بر جهنم اور اغله ونه رسېږي عین بکت من خشیت الله یو د شسترګه چې رب العالمین د یری د وجه نه ژاړي او عین باتت او بل د شسترګه چې مجاهدین په وجه کې او دا ورته څوکۍ پیر کوي دا دوسترګې زموږ د الله په نسبت د جهنم اور په دې باندې حرام دي نه برازي دی لا دی حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ګوره د جړه خبره ذکر کړې ده ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي لا یلج النار داخل بنی شغول رجلا اقصر بکا من خشیت الله عز وجل چې رب العالمین د یری د وجه نه جاړي حتی تر دې پورې چې دا شوده دی غلان زله واپس شي نو هیڅ چرته شوده چې د غلان زله روزي هغه واپس کیږي نه معنا دا شو چې د انسان به بالکل جهنم ته لاړ نشي د الله د یری د وجه نه لګ جاړه پکار ده او به دا ویل چې سړی مجاهد دی رب العالمین په دلاره کې روان دی سنگر کې په دې انسان باندې ګرد پروت دی بل طرف باندې د جهنم دد دی ودا په سړي باندې رانه شي معنا دا انسان به جنت الله بوشي جنت له ورشي دا یو غو حدیث دی مخکې موږ درس کې ورو چې پنځه پاسه وشي نه دی وکسان دي چې الله به عرش د سوري لانه کې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کسان په حدیث کې ذکر کړی دی چې په ورځ قیامت به الله د خپل سوري لانه داخل کی یو پکې اقزوان دی چې اغا ځان لږه کې نشت ففازت عیناه رسول الله فرمایي د سترګو نه وښ کې لاړ شي موږ یې چیرته د سورې ځان له برابر نه کی همیشه موږ باندې سخت ژوند درجه د ملګرو یوازې ناشتو خوشاله ژوند موږ باندې درجه د ملګرو سره ناشو یوازې الله له وخت ورکول پکار دی واغله ژړا دی الله سره ځنه مختکول پکار دی حق امام شغه عادلی حق ځوان شغه د ټول ځواني د الله په بندګۍ کې تیر کړی حق سړی چې دغه سره د جمعه سره تړل شي او دوه کسان د الله لپاره یو ځکیږي او د الله لپاره جدا کیږي د څو زنانه چې هغه د منصب والے یو د سړی دعوت کې هغه زنا لره دته انکار وکوي وي چې انی اخاف الله زاد الله نه یریږم یو سړی صدقه وکي په دې کې لازم نه چپی پویم نشي
د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ففاست عیناه چې سترګې وښ کلاړش. ابي امامه فرمایي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي رسول الله فرمایي چې ليس شيء حب الى الله اېڅ شي نشي چې موږ د الله سره ډېر مینه په نسبت سره هغه دوا وښکلا یو هغه قطره دوا قطره له یو هغه قطره د وښکو چې د رب العالمین د یری د وجنه وتوي شي او بل هغه قطره د ویني چې د الله په لار کې د الله د رضا لپاره د انسان د بدن له اوسي. دې سره موږ د الله ډېر مینه. انس بن مالک فرمایي رسول الله فرمایلی دی من ذکر الله ففازت عیناه شکل او شړې الله یاد یو دغه سترګونه وکړي لاړې د الله د یری د وجنه وېد شي انسان له بالکل الله عذاب ورنکي تر قیامت تر ورځې پورې تر دې پورې چې د وخت لاندې د اسمه کې لور شي د الله د عذاب د بچکیدو ډېر اسباب دي. یو سبب کې د وخت ته اول زموږ د سترګې بالکل د سره عادت نه لري چې وخت لا ویل شي سلا دلیل په دې باندې چې کوم سترګې نه وخت رواني کې نه دي چې انسان له الله قهر متوجي زموږ د الله غضب. ارباز بن سارین هغه مشهور حدیث نقل چې نبی صلی الله علیه وسلم ورځ ډیر وګت تقریر وکي ظرفت منها العيون چې د انسان سترګې دغه نه وبې دي د ملګرو سترګې دلیل په دې چې محمد رسول الله د ملګرو دومره صفاز لونه والا و دومره صفا مجلس ولا خلق وشکل به نبی صلی الله علیه وسلم د الله او د الله د رسول خبره شروع کړه د سترګو نبی وکي تللې. عبد الله بن ابي ملګری دغه نقل هغه فرمایي چې ما محمد رسول الله ولیدو یصلی منځ کو په دې سینه کې وېد شي یو غربار غوندو لکه څنګه چې دا ژرنده حرکت کوي من البکاء د شړا د وجنه. تاسو ځان سره سوچو کوي چې کله بالغ شو تر دې ورځې پورې مونږ چرته به عمر کې دي چې مونږ کړي چې زموږ پر بدن باندې شو کیفیت راشي چې سینه کې اوس وګورو د سترګو نوخ کې رواني هیڅ هم نه دی کړی او دا خبره کوم چې موږ الله جنت را ډېره ګرانه ده. عبد الله بن مسعود فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم ویل شي عبد الله چې قران ما باندې ولوله ما ورته یا رسول الله زه په تا باندې قران ولوله مو حالان کې په تا باندې نازل لې وې زه دا خو کړم چې بل چا قران واورم وی سوره نساء چې ولوسره دې آیت لراله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وما دا خپل سر اوچت کې یو ملګری په دې خوا کې مناسو وې چې چلم چې دا سر می څنګه اوچت کې محمد رسول الله مو کاته فرایت دموعه رسول الله دا وکي چې تسلیم نشي بيدلې د محمد رسول الله رسول الله وکي چې اوس مونږ نشي سره دې چې هغه جنتی دې ټول جنتیانو امام دا زمونږ نقصان دی ورانه دی. آیات دلیل به دي چې انسان د بل چا قرآن اوریدل شي. انس بن مالک فرمایي موږ د رسول الله سره داخل شو ابي سيف نامه باندې شته یو انګرو لوهارو د نبی صلی الله علیه وسلم یو بچو ابراهيم په نامه شته هغه سره اوسېدلو وی افاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهيم نبی صلی الله علیه وسلم د خپل بچي ابراهيم راواقصو فقبله وشمه خلق بوی کې مشي به شور باندې من کړه داخل شو ابراهيم په دې شو کیفیت کې چې داغه نه روح وتلو وفجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفاني د محمد رسول الله رسول الله د کې مشي رواني وي. عبد الرحمن ابن عوف ورته یا رسول الله تم جاړي نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې ان العين تدمع دستورګ نو روانه ده زړه خپه دي او موږ نو یو مگر په هغه څه باندې چې موږ الله ور باندې خوشاليږي او د څه خبره وکړه چې ابراهيم اصحاب دي جدای باندې ګوره موږ خپش د سړي بچي خپلوان دا چې کله وفات شو د سترګې نو کلاړ شي دلیل به دې باندې چې الله هم دغه وخت ول باندې چې جزې پېڅې پکې نه جنت لرا سره داخل کی دا دومره لوی نعمت دی. انس بن مالک فرمایي وی موږ لاړو د نبی صلی الله علیه وسلم د لور خاله هغه مدفن کوله رسول الله چې دا قبر به خوا باندې نه سو سترګو له مشکاته د سترګو نه وخت روانه وي ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګو نه وخت کیږي به ویل پتاوس غلی څوک چې خپل بیبي سره نش باغه هم بسترینی کړي ابو طلحه ویل ما یا رسول الله نه دا کړي وی قبر لکته شو هغه زنانه به دفن کړ دلیل به دی باندې چې دې حکمت باندې الله بوئی او رسول نبی صلی الله علیه وسلم اوچت انسان داغه په هر عمل کې من او تاسو له اقتدا وکړ دا زموږ اوسو لپاره د جنت فیصله ده د سترګو نوخ کې روانې دل د انسان خپلوان چې کله مړي په دې کیفیت باندې چې داغه نجازه پځې صادر نشي سره په دقیقه باندې جنت ته ورشي. ابو هريره سے فرمایي وشکر دغه ایتونه نازل شوله افمن هذا الحديث تعجبون تاسو دې خبرنه تعجب کوي وتضحكون خاند ولا تبكون وجاړینا وې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو دمر زیاتو شړل چې دا وکي بالکل بریک اننګوي باندې روان شوي رسول الله مو شړل او به ویلي
لا يلج النار من بكى من خشيه الله هغه انسان به بالکل جهنم لور داخل نشي چې کله داخل سترګونه وکړي د الله د یره د وجنه روانش او جنت له داخل نشي هغه انسان چې به د ګناه باندې مشواله کوي عجيبه خبره وکړه ولا يدخل الجنه مصر على معصيته یا علی معصیت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی ګناه کوي او دا کار د ګناه یو په دې باندې مشواله کوي ودا چې انسان به جنت ته داخل نشي بالکل نن به د ګناه باندې څومره مشواله کوي ګناه د وسره مر کړی دی حنی شغل عثمان رضی الله عنه زوا یا غلام هغه فرمایي و عثمان رضی الله عنه چې کله قبرستان لاړ وې دومره به وشل چې دستور ګیره مبارک به روح کو باندې نمد شو او به دا ویل چې رسول الله فرمایلی دی و دا قبر اول منزل د اخرت د منزلون نه کبدي کې انسان کامیاب شو ورسره ټول اسانه او به دا ویل چې رسول الله فرمایلی دی ما رايت من دل هیڅ منظر مگر دا قبر په ټولي ګډ خطرناک او دهشتي دی زموږ سوچ چرته قبل توجه شته نه مو دا تذکرہ کړي نه قبرستان له بدنه باندې چرته لاړو چې موږ آخرت رایت کو سبب ډیر ځوانان چې ځان مسلمانانو په قبرونو باندې د پاسه او به اړي حالانکه دا بدعت ته د انسان نه بد الله جوړ کړي جهنم سپه د دې سړي دا ګمان دی نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله خیانت د اسلام سره کړي حضور باندې وفا کوما لیکن چې کله پوی نه نظام په اول پکار دی ابو بکر رضی الله عنه فرمایي من استطاع منکم ان يبكي بتاس کو چې څوک طاقت لري چې و ژاړي نو ودي ژاړي که طاقت لري شکل د ژړا جوړ کړي ژړا نه درځي دا شکل جوړ کړي عبد الله بن عمر بشکل دی تل راغی يوم يقوم الناس لرب العالمين وبكوا بجل حتى خرت الريف رابريبوته او د قرات نبر سمنش او شاول الله سب آیات په تشکی فرمایي وی چې کله موږ له مسله معلومه د قران او سنت نه او موږ دی بل چا خبر راواخص او قران او سنت مې پرې خو د قیامت کې موږ به څو عذر پیش کوي يوم يقوم الناس لرب العالمين ابن عمر شدا آیت وی جاړي به وشکیږي موږ شوي کیسه کې ملي جړه عمر رضی الله عنه بازار لوته یو بډې کو نه زنانه عمر رضی الله عنه سلام واچ هغه ورته چې حي یا عمر ودرېګا وې د شو وخت کې یو قصد ملکه به شکل ګرځي دو تا بر دې ماشومان سره لوبي کول خلکو به عمر ویلې وې څو وخت وروسته به خلک تعالی عمر ویلې او سره خلک امیر المؤمنین وې فتق الله في الرعيه اے امیر المؤمنین دې رعیت مبارک د الله نه ویریږي وی عمر رضی الله عنه کله دا خبره واوریدا وې شړل یو ملګری وسره وې موږ د شی ویل چې دا کوم ځنانه ده چې په عمر رضی الله عنه باندې دومره جرأت وکړي چې هغه شړل مجبوره کی عمر رضی الله عنه اشاره وکړه چې کینا وې چې کله زکینه سمودا ځنانه لاړه مال یو چې اما تعرفو هذه ځنانه دوی پیژندله ما ورته ویل چې نه ودا خوله بنت حکیم ده اق زنانه رسول الله صلی الله علیه خبره کوله دې خبره رب العالمین واورید رسول مجادله بارک و اق زنانه خبره الله واورید چې ساسره باس کو مبارک د خاون کې نګور عمر صلی الله علیه وسلم شړا وکړه کینه سو اخر د ملګری منه کې دې خبره نه ابو هريره رضی الله بارک راځي ودا چې کله مری شنو ژړلې ملګری ورته ولی ژاړي د دنیا د وجه نه ژاړي چې دا درنه پاتې شو وی والله قسم په الله به د دنیا نه ژاړم ژړا مال په دې راځي چې زما توخه ډیره کم ده ډیر لوی سفر مال د آخرت را بغاړه دي من هیڅ چرته دغه آخرت سوچ هم نه کړی دغه لپاره متحرم نه کړی او به ویلي و اني امسيت بیګا بس کومه په یو شړې باندې یو په جنت ورخې جمع په وره پته لګي چې په کوم یو کې بس پرې وځم ک جنت لاړم کا مې بیرو کو جهنم لاړم به خو غرق شم د حبس ابن عمر نقل لي وی حسن وشړل چا ورته ولې ژاړي و اخاف زيريكم رب العالمين سبا ما پور کې اوور جو اس پرواز ما بالله نه کوي موږ د الله سره د چا زور برابر دي که سبا موږ تاسو د ټول رب العالمین راول دي جهنم له مور غورځي څه مو خیال دی الله په اړه نشته بدمعشي به کولې شو نه نو په دې دنیا کې وسه دي زور اور الله سره تعلق جوړول پکار چې د ور نه بچ عبد الله بن رواحه د جنتی صحابي د موته غزا کې قومندانو رسول الله سره خدای پامانه د پر لاړو زیاله په مخه کې کول نو وې ژړل شاورته د رسول الله پسې خپه شوی او د پسې خپه شوم خو افغان په دې راغی که سبا رب العالمین موږ په جهنم کې ورو غورځي به موږ چرته څوک راوچت میدان د جنگ کې زخمی شوم دا خبره وکړه چې کله شي کېږم دا خبره کوي قاسم عبد الرحمن نقل دغه یو سړي ویل ابن مسعود دا یا ابا عبد الرحمن مال له وصیت وکا موږ وصیت دا کو چې ما پلاني سره دښمنی ده د پلار د مور میراث را جدا کا د نیکه میراث را جدا کا ویمال یو ویل چې د خپل کور تعالی زیاتر کې بيځه ونه وځي وبکې من ذکر خطیئتک شکر د ګناه یاد کړه پاغي وژړه وکف لسانک د خپل ژبه ځان سره بند ساته
زمنګ دا شبم کولاو دا په ګناه باندې ژاړم نه او به زه بری بازارونو کې ګرځرا ګرځو هیڅ کار مونږ شاسې پر دې دکان نشوارو قرطبي عجیب خبره نقل کړي دا وی سړی په لار باندې روانو دیو چا تعمیر ولید چې دا په څومره وخت کې جوړ شوی وی د نفس له ویل چې د پردي تعمیرونه حسابي کوي او د خپل ځان سره د حسابي ونه کړه یو کال تعالی سزا درکوم هغه په دې کیفیت باندې چې ته روزي نس یو کې کله روزي په ونی ولي موږ څلورش غړي پردي حسابونه د عمر بن عبد العزيز دا خبر نقل دی ورځ ملګرو ما به کې نسو وي ژړل چې ته پوښتنه کې ولی وې د دنیا په دې خواهشاتو کې دغه په دې لذاتو کې مې سوچ وکړو وې نږدې نه دي د شهوات او د خواهشات چې پوره شي تر دې پوره شي دنیا ته چې ترخصته چې هغه قرباني ګور راشي نن خو تاسو د دنیا په دې خواهشاتو کې نه کړی خو یاد ساتي ترخیم ګور روان دي فاطمه بنت عبد الملك فرمایي چې د عمر بن عبد العزيز لور وا خزوا وې مغیره ابن حکیم لوي یا مغیره وانه قد يكون في الناس من هو اكثر صلاه وصياما وېدا چې خلک براشي چې هغه په مانځ کې پروژه کې د عمر بن عبد العزيز نډیر انتهایی زیات منځونه ورشي وتی هو ما رايت احدا قد كان اشد فرقا من ربه من عمر قسم بالله د عمر بن عبد العزيز غني انسان چې د الله نه یریږي بل اچ ته ماري سړی ونیل چې د الله نه ویریږي یعنی په ډیرو منځونو باندې چې ته وځډیر منځونه کوم او ته وځډیر روزه نه سم دم عبادت ته سید الله به ته اجر درکې خو په دې ټولو کې سخت خطرناک عبادت چې د سړی په ورځ قیامت الله د یری نه د عذاب نه بچ کیږي او عزتمن عبادت هغه دا خبره ده چې انسان د الله نه یره وکي یره وې دا ما خصن منځ بچو کې په خپل ځبانه بناسو الله سونه به اوچت کړي و شړل وي تر دې پورې سترګې به پټې شي وې به اوچت شو به شړل تر دې پورې به مرمانه وې د سترګې پټې شوې تر سبا پورې به ټول شپه د شړل من چرته ټول شپه شړلې او وې چې موږ رب جنت را ګران حسن بصری فرمای وې دا مؤمنان د شوقون دي چې دغه د بدن نه خوار دي قسم په الله والله وی قسم په الله چې په هغه کې د شي خلک چې اورول کوي او غلي دل کې او بدنونه دي لیکن وې د شي عجیب انسان چې ناشنا انسان به دوی په حال باندې تیریدو نه به پیژند چې دا مریضان دي که مریضان نه دي لیکن وې دا غوي د الله یری مریضان کړي وو خور کړي وو ابن ابي مليكه فرمایي یو شړې په عبد الله بن عمر باندې تیر شو چې هغه په هجرت مقام ابراهيم کې التا الله له په سجده باندې وشړلې چاته پښتنه وکړه چې دا ولي وی قمر سپګمې استوري وغيرها دا ټول رب العالمین نه یریږي په ما کې دومره یره د الله نه راځي وسه د دیو جن شالم چې الله نه معاف کیږي پیدا شي او سالم بن ابي الجعد نقل لي و عيسى عليه الصلاه والسلام ویل چې توبه لمن بكى على خطيئته و مبارکي هغه چاله چې په خپل ګناه باندې وژاړي د شپې کنټرول وکړي د خپل کور کې دا بغیر د ضرورت نه ونیږي ناس اې دې ډېری پیدا دي یو پیدا پکې دار چې کله انسان ژاړي دا دلیل به دی باندې چې د انسان د الله نه یریږي او د حضرت الله سره په تعلق کې جوړ دی دویمه پیدا پکې دا ده چې د انسان د باطن برابر دی او دا دلیل به دی باندې چې د انسان د ایمان برابر دی د انسان په رب العالمین محبت او رضامندي ځان لراته کی د زړه په نرموالي باندې دلالت کوي دا د خاشعين نه خدا او کله چې دغه صفت په انسان کې موجود شي نو په دې ټولو کې یو عجيبه پیدا ده چې د انسان رب العالمین د جنت په طرف باندې ور روان کی نو معنا ده دریس او شپېته خوینه د اسلام د رسول الله فرمایي چې څه خوینه بچا کې موجود شي الله به د جنت په طرف باندې بوزي او جنتی به کی هغه خوینه کې موږ تاسو ویلې د الله د یری د وجه نه شړل رب العالمین دې موږ تاسو کې دغه صفت را پیدا کی الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین